ګرانو مینوالو سلامونه. دا وخت په ادم درخانه ګودر کې چې د برې بازدارې د غره په لمن کې دا تاریخي روماني منظرونه دي. زمونږ سره د پیښور ډېر خوږژبې شاعر واجد ودان خلیل موجود دی. د هغوی سره څه خبرې او د هغوی کلام ستاسو سره شریکو. څنګه ودان صاحب ګودر ته رالی، بازدارې ته رالی، د روماني داستان هغه منظرونو ته رالی، هغه ښایستونو ته رالی، څه محسوسوئ؟ څنګه ارسلانګاهو تاسو ته او مینوالو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. او ستاسو ډېره مننه چې دلته راتګ زما چې کوم دی دا ستاسو په توسط سره دی. تاسو دلته کې مونږ دعوت راکړو، بیا هم ځان سره د پېښور نه تر دې حده پورې راوست. او پرون چې کوم دی په شیبو باران کې چې کوم دی مونږ راغلي یو. او دا یو تاریخي څنګه تاسو وویل تاریخي ځای دی او دا قدرتي ښایستونه دي او فطري ښایستونه دي. او د دې په غېږ کې چې کوم دی نن زه ولاړ یم د دې غرونو په لمن کې. هغه د حنیف کیس صاحب یو ګیله به کوله چې وایي د ملکان سر ته چې راشي جامې ښه ساڼ وهه، د ملکان سر ته چې راشي جامې ښه ساڼ وهه، د ښار په دوړو د سوات ناوې خیرنه نه کي. نو مونږ چې کوم دی په باران کې راغلي یو، مونږ صفا سوتره راغلي یو. نو انشاءالله د حنیف کیس صاحب دا ګیله به چې کوم دی مونږ ته هغسې نه ودرېږي او نه به جوړېږي. دا خواست دغه تفانته به دپاره مې دا خبره وکړه او دا غزل به سره شریک کړم چې د غزل نه وړاندې یو دوه شعر ورته ویم چې خولیا په مینه کې څوک ګټه تاوان نه پېژني، خولیا په مینه کې څوک ګټه تاوان نه پېژني، تڼی څوک نه پېژني، مړه ګرېوان نه پېژني. او د نوي نسل د تعلیم تهذیب به څه وایمه، د نوي نسل د تعلیم تهذیب به څه وایمه، شیکسپیر پیژني خوشحال او رحمان نه پیژني. شیکسپیر پیژني خوشحال او رحمان نه پیژني. او د غزل مطلب وایم چې رنګریزي مشک امیزي دي دلدارې لارې ستا، رنګریزي مشک امیزي دي دلدارې لارې ستا، دا ځکه خو څارمه پریوارې لارې ستا. او خبر یې د جنت د باغچو نه کمې نه دي، خبر یې د جنت د باغچو نه کمې نه دي، د کلي خړې پړې دارېګبارې لارې ستا. او یو کیف او یو سرور را باندې خور شي چې درځمه، یو کیف او یو سرور را باندې خور شي چې درځمه، نشې نشې مې یوسي دا خمارې لارې ستا. او چې دغه دي که دغه دي چې ستا بام ته درخیږي، چې دغه دي که دغه دي چې ستا بام ته درخیږي، خو هر خوا دي بس لارې 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 ستا. او مننه. او که هر څو مې قسم وکړو چې بیا به نه ورګورم، که هر څو مې قسم وکړو چې بیا به نه ورګورم، خو سارم منې کېږم نه دوبارې لارې ستا. او مقتده چې ودان دې د دوران غمونو ډېر زیر و زبر کو، ودان دې د دوران غمونو ډېر زیر و زبر کو، اوس پاتې دې ترې مړې مینه بارې لارې ستا. ډېره مننه.